زما نامه سید الله دی. د وخت موجود یم د چپرمشتي کومه لایبريري دی. ټولو نه اول خو مو د کوم منتخب چیرمن د چیرمن محمد نواز د دې شکریا ادا کوم چې قبايلي سیمې کې سپیشلي په اورکزيو کې دا ړومبی ځل دی چې د یو لایبريري افتتاح یې کړې دی. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په قبایلي سیمو کې د 4G او ډېر زیات مسایل دي، نیټ کار نه کوي. هغه د وجې نه ډېر د مو والا نوجوانان د شي نه محرومه پاتې شوي دي سټډي نه. او بیا په داسې پاتې علاقې کې یو لایبرري چې کوم انعقاد یې کړی دی او جوړه یې کړې دی، دې نه موږ ډېر زیات مطمئن یو ځکه چې موږ راشو د خپل چې کوم د سټډي والا کومه تنده ده ځکه چې په موبایل باندې کېږي نه، نو موږ راشو دې ځای کې دا د اورکزو تاریخ، د پاکستان تاریخ، د اسلام تاریخ دا سټډي کوم. او دې سره سره چې کوم نور نوجوانان نسل دی سپیشلي نن سبا چې کوم د نشې کېږي وغیره وغیره مختلف فضولیاتو کې انګیج دي، نو دا کوشش دی چې هغه دې ته راشي او سټډي د وکړي دې ځای کې هم سره حساب ورکوي. د دې لایبرري ټول اول مقصد دا دی چې د مو په علاقې کې پوره پښتونخوا کې به خو د مو علاقې کې کوم ځوانان دي هغه نیگیټیویټي طرف ته ځي، هغه خپل تاریخ نه خبره دي، خپل جغرافیې نه، سیاست نه، او یا هم تک چې خپل مذهب په ډېرو خبرونو نه خبره وي. نو مو مین مقصد دا دی چې دا د کتاب کلچر دي چې پروموټ کو د مو نوجوان کومه طبقه هغه کتاب طرف ته راشي، خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل علاقې نه خبر شي، سیاست و پیژني، دنیا و پیژني، ساينس و پیژني. او هغه سره الحمدلله مو سره ډېرو ملګرو دي کې مرسته کړې، شیر ولی خان صاحب کړې، ډاکټر شکیر صاحب کړې، حاجي جوهر عباس کړی دی. او د څه وخت په وخت باندې ډېر ځوانانو هغه مو سره خپل مرسته کړې دي، چې کتابونه ډالۍ کړې دي، او څو نور ډېر ملګري مو سره دا وعده کړې چې ان شاء الله د لایبرري به ان شاء الله مو کامیابو. او په اورکزو په تاریخ کې الحمدلله د ډونبینی لایبرري ځوان د پرمو کولاو کړی دی.